والله العظیم په القسم که دغه انسان ټوله عمر د خپل خواهشاتو مطابق د ده سره زندگی وسي، یعنی الله داسې اختیار ورکړي چې دا ټوله شیان په خپل اختیار برابر کړي، موږ او تاسې به کم شیان خوښ کړي وای. ډېرو خلکو به دغه شیان خوښ کړي وای، دغه اولادونه، دا زامنو، دا کورو، دا شیان، نور به ده څه خوښ کړي وای. خو الله زموږ بې خوښي چې زموږ هېڅ اختیار نشته، الله دغه نعمتونه را کړي دي. الله ښه پلار، ښه ورونه، ښه قریبان، ښه دین، ښه مذهب، ښه عقیده چا را کړي دي؟ الله را کړي دي. دا د الله جل جلاله مهرباني ده. او الله څونه مهربانه دی. الله وایي ته مې مازې په دا خوله یاد کړه، الله وایي زه دې یادوم. فاذکروني اذکرکم. دا خو د انسان وعده نه ده چې درواغ سي، دا خو د دنیا د یو باچا وعده نه ده چې درواغ سي، دا خو د رب العالمین وعده ده. دا د هغه رب وعده ده چې حضرت جبرائیل یې پیدا کړی دی، حضرت میکائیل یې پیدا کړی دی، حضرت اسرافیل یې پیدا کړی دی، حضرت عزرائیل یې پیدا کړی دی. دا د هغه رب وعده ده چې عرش عظیم یې پیدا کړی دی. د دنیا و لمر ته د لمر د دغې ټولې دنیا په کوره باندې 14 لکه وارې غټ دی. چې لمر یې دونه غټ دی، نو کرسي به څونه یي، نو عرش عظیم به څونه یي. د دغه رب هغه مخلوقات چې در راوسه نه بیان لا نه دي باندې خبر، هغه به څونه یي. زما ورونو، دغه رب دغه د تعریف لایق دی. دا د ملګري او د انډوالي لایق دی. د دې سره باید سړی انډوالي وکړي، د دې سره باید سړی ملګری سي، د دغه دوستي باید سړی وکړي. دا دی دوست دی چې موسی علیه السلام ته په دریاب کې لار ورکوي، وایي ځه په دا دریاب کې تېر سه. دا دی دوست دی حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمان ته پورته کوي. دا دی دوست دی په دنیا کې د موسی علیه السلام سره خبرې کوي. دا دی دوست دی و حضرت عیسی علیه السلام ته په دنیا کې د کرامت او د معجزه ورکوي، وایي مړي را ژوندي کړه، په سوونو کاله زاړه مړي را ژوندي کړه، خبرې ورسره وکړه. دا دی دوست دی حضرت موسی علیه السلام ته، حضرت عیسی علیه السلام ته په لاس کې داسې کرنټ یږدي، خټې راخلي سره دی یې کوي، داسې وغورځوي مرغۍ ځینې جوړې سي په اواز. دا داسې دوست دی حضرت موسی علیه السلام ته وایي لکڼه وغورځوه، د دنیا ټوله جادوګران ورته عاجز وي، سجده وکړي و ایمان مو راوړی دی په هغه رب د موسی او د هارون باندې. د دغه رب دوستي وکړي، دا مه خوابدي کوئ. دا دونه مهربانه ذات و یو قدم راسه، یو قدم راسه، وایي 2 قدمه درځم، وایي 2 قدمه راسه در ځغلمه. دا حدیث قدوسی دی. حدیث قدوسی دا معنا چې الله د الله رسول د الله جل جلاله کلام برای راست وایي په حدیثو کې. وایي یو قدم راسه 2 قدمه درځم، وایي 2 قدمه راسه در ځغلمه، رحمت مې در ځغلي، مهرباني مې در ځغلي، فضل مې در ځغلي. دا داسې ذات دی. نو زما ورونو، د دغه خدای یاري وکړئ، مې خوابدۍ کوئ، د دنیا خو به تېره سي. په دغه کلي کې زموږ یو سړی مړ سو، قریبانو یې ما ته وویل د دغه سړي 14 کروړ روپۍ جایداد پاتې سوی، قسم د حج یې نه و کړی. 14 کروړ روپۍ جایداد د سړي د پاتې سي او حج یې نه یې کړی. د الله دونه بې پروا ذات دی. الله ته به ته ځان محتاجه بولې، ته به زارۍ ورته کوې، الله تا څه کوي؟ د الله په مخلوقاتو کې موسی هم سته، عیسی هم سته، ابراهیم هم سته، نوح هم سته، ما او تا چې یو. خو د مځکې پر مخ باندې د جازه څه د یوې ستنې په اندازه نه معلومېږي، ای کمزور انسان. نو ځکه زما ورونو، دا مختصره دنیا ده، دا مختصر ژوند دی. په دغه ژوند کې د الله دپاره یو کار وکړي، الله راضي کړي، یو خدمت وکړه، اراده وکړه چې زه به د الله د دین خدمت کوم. د الله د دین خدمت دا نه دی لکونو کربونو روپۍ استعمال. الله وایي دا دماغ زما که، دا زړه زما که، دا لاس زما که، بس دا اراده وکړه چې دا ژوند دی په داسې یو آزاد ملک کې ګرځم لکه زموږ او ستاسې ملک شي. قسم ده چې هر څونه دینداري کوي درته اجازه ده. دا څونه لوی نعمت دی. په دغه تور کې چې رجب طیب اردوغان حفظه الله د دې ملک اوس باچا دی، په دې کې چا ژره نه سو پرېښولی. زموږ داسې ملک دی، مساجد جوړوي، مدارس جوړوي، دین کوي، د مسلمانانو سره ښه کوي، ویې که تا څوک څه نه وایي. نو د دغه لوی الله جل جلاله دین ته خدمت وکړه، اراده دا وکړه چې الله خو مې نه د ډوډۍ د خوړلو راګرځي، نه مې له موټره راګرځي، نه مې له پکنیک او له منظرې راګرځي، نه مې له لورو کارو راګرځي، نه مې له ودو راګرځي. خو زه به یو کار کوم چې هر کار کوم د خدای دپاره به کوم، چې هر عمل کوم د خدای دپاره به کوم. ما ته چې خدای مال او دولت راکړی دا الله ته ورکوم، دا به د الله په دین به مصرفوم. یعنې څه معنی؟
یعنی د الله د حکم مطابق به استعمالوم. نو زما ورونو د دغه مهربانه ذات، د دغه ارحم الراحمین ذات، وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، الله وایي تاسې دا ووایاست چې خدای مغفرت راته وکړه، بخښه راته وکړه، ته در ټولو بهترین رحم کوونکی یې. دا الله وایي ویې وایاست. نو د دې څه معنا دی؟ یعنی خدای موږ نه بخښي. ولې خدای زموږ تربور دی که مثال دی؟ لم یکن له کفوا احد، خدای څوک سیال نه دی. او که ته وا خدای پاک نو زما په کیسه کې نه دی یا دا بل دا خو د خدای اعلان درته کړی دی. وایي راسه ته ما ته راس، ستا یم، ستا کومک کوم، په یوه ځای کې د لا ولاکه ودروم. دا د الله وعده ده.